افغانان خو داسې نه دي چې الله خاص د جنگ لپاره پیدا کړي. دا جګړه دا 20 کاله جګړه له هغه نه وړاندې 15 کاله جګړه دا د څه په خاطر باندې وسوله؟ الله جل مجده په خپل مبارک کلام کې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. تاسو له دوی سره جګړه وکړئ او دا جګړه د جګړې په نیت باندې مه کوئ، دا جګړه د پیسو په نیت باندې مه کوئ، دا جګړه د قدرت په نیت باندې مه کوئ، دا جګړه د نوم او نشان په نیت باندې مه کوئ، دا جګړه د کوم بل دنیاوي غرض په خاطر باندې مه کوئ. د دغه جګړې لپاره الله په خپله 2 هدف راته انتخاب کړي دي. دا د موږ خپله انتخاب نه ده، الله جل مجده رب کائنات د دغه جګړې انتخاب راته کړی چې تاسې دغه جګړه د دغه 2 هدفونو په خاطر باندې وکړئ. وقاتلوهم تاسې له دوی سره جګړه وکئ حتی لا تکون فتنه تر دې وجنګېږئ چې فتنه ختمه شي، تر دې جګړه وکئ چې فتنه ختمه شي. او د اشغال نه لویه فتنه، د اشغال نه لویه فتنه به نو څه شوي چې یو وارې د وطن نه د کافرو له منګلو نه لاندې سو، د هغوی له ناولو قدمونو نه لاندې سو، نو بیا به هر څه فتنه وي، بیا به ورځ فتنه وي، بیا به شپه فتنه وي، بیا به دفتر فتنه وي، بیا به ځمکه فتنه وي، بیا به ورځ فتنه وي، بیا به مو شپه فتنه وي، هر څه به فتنه وي. تاسو چې کله کوی په هغې کې مرداره ولویږي او اوبه مرداره شي نو بیا په هېڅ کله دغه اوبه نه پاکېږي تر څو چې مرداره ونه باشي. نو چې تر څو اشغال ختم نه شي نو بیا به هر څه فتنه وي. الله موږ ته وایي چې تر څو فتنه ختمه نه شي تاسې جګړه وکئ. او اشغال د فتنو سر ده، اشغال د فتنو مور ده، اشغال د فتنو مصدر ده، اشغال د فتنو مرکز ده. افغانانو د تاریخ په هر پړاو کې د هر اشغال په مقابل کې قرباني ورکړې او بیا یوازې دا نه چې کافر له د خپل هیواد ورک کو، د خپل هیواد آزاد کو، نو بیا به خراب په کور باندې کینو. نه، الله راته وایي دویم قدم کې ویکون الدین کله لله. او تاسې جګړه به تر دې هدف کوئ چې دین سراسر یوازې د الله لپاره شي. که چیرې په داسې ځمکه باندې د الله د قانون نه بغیر بل قانون وي به نه منئ. که د دغه انسانانو په سر باندې په انسانانو په لاس و فکر جوړ شوی قانون وي به نه منئ. یوازې په دغه ځمکه به د الله قانون چلیږي، د بل چا قانون به نه چلیږي. دا ټولې جګړې دا اوس د ناټو د امریکا په خلاف، له هغه نه وړاندې د خلکو پرچم او د شوروي اشغال په خلاف، له هغه نه وړاندې د انګریزانو په خلاف، له هغه نه وړاندې د چنګیزیانو په خلاف، له هغه نه وړاندې د ایرانیانو په خلاف، د هغه نه وړاندې د مقدونیانو په خلاف. دا ټولې جګړې فقط یوازې د دې په خاطر باندې وي چې دا هېواد مو آزاد وي، خپلواک وي او په خپله اراده ولاړ وي. او دویم قدم دا چې دلته به یوازې اسلام چلیږي، له اسلام نه بغیر بل فکر نه چلیږي. دلته به اسلامي فکر وي، اسلامي عقیده به وي، اسلامي کلتور به وي، اسلامي اقتصاد به وي، اسلامي سیاست به وي او اسلامي علم، اسلامي اخلاق به وي. دلته پردی سیاست نه چلیږي، پردی اقتصاد نه چلیږي، پردی کلتور نه چلیږي، پردی فکر نه چلیږي، پردی ارادې نه چلیږي. لله الحمد. الله ته ډېر حمد ده چې د افغانانو د قربانۍ په مټ باندې د الله جل مجده د خصوصي فضل او عنایت په واسطه افغانان په دې وتوانېدله چې له خپلې شهید پرورې او دینفال خاورې څخه اشغالګر د تل دپاره وڅړي. زه دا انشاءالله اطمینان در کوم افغانانو چې بیا به افغانستان د اشغال ډګر نه شي انشاءالله. که دغه 2 لسیزې دغه 3 لسیزې دی نړیوالو یاد وي بیا به انشاءالله دلته اشغال زړه ښه رانه کړي. افغانانو خپل هیواد خپلواک کو، دلته یو خپلواکي راغله، ازادي راغله،
او یوازې ازادي او خپلواکي رانغله بلکې دلته اسلامي نظام راغی. که چېرته موږ خپلواک وای خو البته پردی نظام را باندې مسلط وای، دا معنا سیاست مو د بل چا لاس کې وای او فکر د بل چا وای، عقیده د بل چا وای، سیاسي نظام د بل چا وای، اسلامي نظام نه وای، نو بیا هم د ازادي دا خوندوره نه وه. ازادي راغله خو له ازادي سره سره اسلامي نظام راغی او علماء کرام ناست دي اسلامي نظام که راغلی وای او دلته د اسلامي نظام په سر کې یو داسې څوک په موږ تاسې مقرر وای چې هغه فاسق وای او هغه له دین نه ناخبره وای، خو چې نظام یې جوړ کړی وای بیا هم اطاعت په موږ باندې واجب و. خو الحمدلله اسلامي نظام دا ورته چې راغی د داسې مشرانو په قیادت کې راغی چې د موږ تاسې امیر المؤمنین الحمدلله د هیواد په کچه بلکې د نړۍ په کچه یو اسلامي عمده عالم، یو شیخ القرآن والتفسیر او د وخت یو لوی محقق عالم دی. د موږ تاسې دا مشران دا ټوله د غزمکې په پوست باندې هغه غوره او خیار الناس دي، بهترین خلک دي. او یو څو ورځې وړاندې مې یو بل مجلس کې هم ویلې چې په ټوله نړۍ کې خصوصا په ټوله اسلامي نړۍ کې داسې د وزیرانو کابینه بل څوک نه لري لکه څنګه چې افغانان لري. تاسو وی الحمدلله. نو له یو خوا هیواد آزاد او خپلواک سو، له بلې خوا اسلامي نظام راغی. اسلامي نظام د دیندارو او مهربانو دراندیشو او د داسې خلکو په قیادتو په زعامت کې الله موږ ته راکړه چې له خدایه ویرېدونکي خلک دي. نو بناً چې کله الله موږ ته داسې فرصتونه، داسې نعمتونه، داسې انعامات الله موږ ته راکړي دي، نو د دغه حالاتو شکرانګي ویستل پکار دي، د دغه حالاتو نظرانه او د دغه حالاتو شکر الله ته ویستل پکار دي. قسم په الله درته کومه که موږ د نعمتونو شکر ادا نه کړ بیا بد حالت را روان دی. ځکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدیده. که تاسې د الله د نعمتونو شکر ادا کړه الله به نعمتونه نور هم راولي، او که چېرته مو خدا نه خواسته کفران وکړه نو الله فرمایي ان عذابی لشدیده، زما عذاب ډېر سخت دی، الله دې موږ تاسې نه ترې وساتي. نو عرض دا کوم اسلامي نظام راغلی، خپلواک نظام راغی، وحشتونه ورک شوله، اشغال ورک شوله، فتنې ورکې شولې، دربدرۍ ورکې شولې، حسرتونه ورک شوله، جنازې ورکې شولې، بندیخانې ورکې شولې. او یو واحد نظام ده، یو داسې نظام ده چې په ټول خطه د افغانستان حاکم ده، د ټول افغانستان ټول اقوام پکې راټول دي او هر څوک پکې خپل هیلې ییني، خپل ارمانونه پکې ییني. نو د دغه نظام حمایه، د دغه نظام ساتنه، د دغه نظام پرمختګ، د دغه نظام له سیالانو سره سیال کېدنه د موږ تاسې ملي او اسلامي وجیبه ده. نو بنا افغانانو خپل ټول امکانات به په کار اچو، خپل ټول وسایل به په کار اچو، د دغه نظام ساتنه به کوو او د خپل هیواد جوړونه به کوو، د خپل هیواد به ودانوو، د خپل هیواد به آبادوو، د خپل هیواد به د سیالانو سره سیال کوو. نو بناء افغانانو نن الحمدلله ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شول او اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې د خپلو ملتونو د خپلو ولسونو ترمنځ تربګنۍ، نفرتونه، حسادتونه دا ورک کړي او په یو فکر او په یو قدم باندې ټول افغانان سره راټول کړي. الحمدلله دا فرصتونه راغلي دي.